په نن سبا وخت کې هیڅوک هم تاسې نه تشویقوي، هیڅوک هم تاته لاس نه درکوي، هیڅوک هم تاته نه وایي چې ته یو ډیر قوي یو څوک یې. فکر وکړه چې ستا له لاسه نور چاته څومره خیر رسېدلی سي، په ټولنه کې ستا له فکره نور څوک څومره برخمن کېدلی سي. او کله چې ته مطمئنه واوسېدې، ستونزې دې ختمیږي، سټرس دې له منځه ځي، خوب به دې رامنځته سي او له ټولو جنجالو به هم په امان سي. پرېږدئ چې تاسې له سختو حالاتو سره مخ سئ، پرېږدئ چې تاسې اقتصادي حالت مو ډېر وځوروي، پرېږدئ چې تاسې ته یو څوک لاس نه در نه کړي، پرېږدئ چې تاسې یو څوک ناهیلی او پرېږدئ چې تاسې سره یو څوک چل وکړي. سلامونه جوړ په خیر، هیله داسې ښه وئ، په خیر وئ، سلامت وئ. په یو بل بحث کې تاسو ټولو ته ښه راغلاست وایم. نن په یوې بلې متفاوتې موضوع خبرې لرم. په دې خبرې کوم چې موږ څنګه کولی شو مثبت فکر وکړو، مثبت خبرې ولرو او له همدې آنده یا له همدې نظره موږ په مثبت آندي باندې مشهور سو او د مثبت اوسېدو ګټې موږ ته څه دي. نو له ما سره دغه ویډیو تر پایه وګورئ او تعقیب یې کړئ، تر څو ګوندې تاسې هم د دې ویډیو له کتلو وروسته مثبت آندي ته توجه وکړئ او خپل ټول فکر په مثبت فکر کولو باندې وڅرخوئ. په دې خبرې کوم چې مونږ به څنګه مثبت آنده کېدلی شو، څنګه به له منفي ګرایۍ وځو او څنګه به خپلې موجوده ستونزې په مثبت باندې بدلوو، په مثبت اړخونو باندې به یې بدلوو او په دې به یې راسره ښوو چې مونږ پرمختګ وکړو، په دې به یې راسره ښوو چې مونږ بدلون وکړو. هغه کسان چې منفي ګرا دي په ژوند کې به ډېر چانسونه له لاسه ورکوي، خو که څوک مثبت ګرا دي، مثبت آندي دي، هغوی به په ژوند کې له ستونزو ځان ته چانسونه برابروي، له مشکلاتو به ځان ته چانسونه برابروي او له هغې به ګټه اخلي او مخ ته به ځي. د دې لپاره چې موږ څنګه مثبت فکره اوسېدلی سو، موږ باید د مننه کول الفاظ زده کړو او همیشه یې باید په خوله ولرو. په ژوند کې له ټولو شته چې موږ برخمن یو، په دې باید شکرګزار اوسو او په دې باید منندوی اوسو. هغه څه چې موږ نه لرو هغه هسې هم نه لرو. ناق ورته چرت وهل، ناق ورته فکر کول دا زموږ وخت عبث تېروي او موږ ته ستونزې پېښوي. خو کوم شته او کوم امکانات چې اوس موږ سره دي، زه چیرته کار کوم، څومره امکانات لرم، زما ټولنیز موقف څه دی، څومره اړیکې را سره دي، له چا سره څنګه رابطې لرم، څومره په ژوند کې خوشحاله یم او څومره له ناروغیو بچ یم. نو زه باید په دې ټول حالت باندې شکر وباسم او منندوی باید ووسم. هر کله که تا سره مرسته کیږي، ته له چا سره مرسته کوې، د ټول د دې ارزښت لري چې ته په خپل ځان باندې له خپل ځانه خوښ اوسې او منندوی واوسې. خو که خدای مکړه ته ټول د ژوند ستونزو ته پام وکړې او له خپل ځان نه ناخوښه یې، له خپل ځان نه مننه نه کوې، دا تا په منفي ګرایۍ خواته اړوي، دا تا ته بدلون نه درکوي، دا تا ته پرمختګ نه درکوي. دویم، د مثبت فکر اوسېدو لپاره یا د مثبت آندي کېدو لپاره خپل ځان سره مثبت خبرې ولرئ، خپل ځان ته تشویقي خبرې ولرئ او خپل ځان ته یو ډول انګیزه وبخئ. په نن سبا وخت کې هیڅوک هم تاسې نه تشویقوي، هیڅوک هم تاته لاس نه درکوي، هیڅوک هم تاته نه وایي چې ته یو ډیر قوي یو څوک یې، ته ډیر یو تکړه یو څوک یې، ته له ټولو هغو شته چې برخمن یې، ډیر نور خلک برخمن نه دي. نو ځکه ته ځان سره کله وارې مجادله لره، کله وارې بحث لره او له ځان سره کښېنه، په خپلو ستونزو دې غور کوه، ووایه، وګوره چې څوک څومره ستونزې لري او خپل ځان بیا ورسره پرتله کړه. په همدغه حالت کې ته که چېرته خپل ځان ته مثبتې خبرې ولرې، انګیزه بښونکې ویناوې ولرې، دا ستا حالت ښه کوي، دا تا ته آرام درکوي، دا تا ته سکون درکوي او تا ورځ دې ښه اړوي، دا په یو مثبت څوک بدلوي. په ژوند کې هر ډول امکانات چې تا سره دي، په ژوند کې له هر ډول حالت سره چې ته مخامخ یې، دا ډېر ښه حالت دی او ته دعا وکړه چې خدای دې له دې حالته بد حالت ته مه بیایه. که خدای مکړه کومه ستونزه ولرې، ځان سره کښېنه، هغوی په فکر کې راوله چې هغوی بې لاسو دي، هغوی په فکر کې راوله چې هغوی بې پښو دي، هغوی په فکر کې راوله چې هغوی ړانده دي او هغوی په فکر کې راوله چې یو بل چاته لاس نیولی. نو ځکه ته باید په خپل ټول ژوند کې
په خپل هر حالت کې شکرګزار اوسئ، ځان ته خوشحاله اوسئ، له ځانه نه مننه وکړئ او ووایئ چې الحمدلله زه څومره یو ښه انسان یم، زه څومره ښه صورت او سیرت لرم، زه څنګه ښه لید لرم، زه څنګه ښه دوستان لرم، څنګه په یوه ښه کورنۍ کې زیږېدلی یم، او شکر چې زه یو کار لرم، شکر چې زه یو چاته محتاج نه یم، او دغسې ډېر نور مسایل چې زه کولی شم ځان ته پرې خبرې ولرم، مثبتې خبرې ولرم او ځان ته یو ډول ډاډ وبخم. دا خبرې به زه خپل ځان ته کوم. او که چېرته داسې یو څوک ولرئ چې تاسې ته ستاسې ښادي درښیي، تاسې ته ستا مثبت ټکي درښیي، تاسې ته ستا شتون بارزښت درښیي، له هغه نه هم شکرګزاره واوسه. او ډېر کم خلک دغسې انسانان لري، یا به د هغه د کورنۍ غړي، یا به یې ملګري، یا به نور کوم خواخوږي به وي. نو ته به شکرګزاره اوسې په دغسې خلکو چې ته لرې او تا ته خپل ارزښت درښیي. که نه ته بل هیچا ته په دې مه په تمه کېږه چې یو څوک د تا تشویق کړي او ته بیا وهڅېږې، له خپلو ستونزو هم ځان بچ کړي، تا ته نوې لارې هم پرانیستل سي. خپل ځان سره په خپله بحث لره، هر ډول ستونزې چې لرې، ناروغۍ لرې او هر ډول جنجالونه چې په ژوند کې لرې، خپل ځان سره په خپله حلوه. ورځ تر بلې کېنه، یوه لاره ورته ګوره، بله ورته سنجوه، بله ورته سنجوه، بالاخره چې ته له هغو ستونزو بچ سي او له هغو ناخوالو پناه یوسي. دریم د مثبت اوسېدو او د مثبت فکر کولو لپاره تاسې مثبت فکره یا مثبت اند خلک په خپل شاوخوا کې ولرئ. تر همدا اوسه پورې چې دا زما ویډیو ګوري، کیدای سي ډېر داسې ځوانان، ډېر داسې کورنۍ غړي، ډېر داسې ملګري به ستاسې په چاپېریال او په شاوخوا کې وي چې تاسې ته منفي انرژي درکوي. ته که هر څومره پیاوړی، هر څومره تکړه یې، چې له خولې د کومه خبره راووځي ولا دا ښه کار نه دی، په دې به پلانی څه وایي، په دې به ستانی څه وایي، ستا ظرفیت دومره نه دی، ته دومره پیسې نه لرې، ستا د کورنۍ وسه، د هغوی د کورنۍ وسه، ته دغه ډول منفیګرایي، دغه ډول منفیګرا خلک دا له خپل شاوخوا نه ډېر لرې وسړئ. یا تر تاسې لاړ سئ، مه پرېږدئ او مه ورته غوږ نیسئ چې ستاسې مثبت او مهمه انرژي له دغسې خلکو سره تېره سي. تجربه کړئ، هغه چې تاسې سره په دغه ډول ویناوې لري، تاسې زغملی نسی، تاسې ته په هر وینا کې، په هر فعالیت کې، په هر شتون کې ستاسې دوی یو خنډ دي، دوی فکر کوي چې ته باید ناکام سي، ته باید مړ سي، ته باید همدغسې په ضلالت کې ژوند وکړې څنګه چې پکې. نو ولې له دغسې خلکو سره په خوا کې پاتې کېږي؟ که غواړې بدلون وکړې، که غواړې مثبت یو څوک په یو څوک بدل سي، نو لومړی دغه خلک له منځه ویسه، له دوی نه ډډه وکړه، له دوی سره اړیکې پرې کړه او ځان ته اوسه، خو ښه اوسه او له خپل ځان او په خپلو هیلو باندې متکي اوسه. د مثبت اوسېدو لپاره بله مهمه لاره هغه دا ده چې له سختو حالاتو باید درس واخلو. پرېږدئ چې تاسې له سختو حالاتو سره مخ سئ، پرېږدئ چې تاسې اقتصادي حالت مو ډېر وځوروي، پرېږدئ چې تاسې ته یو څوک لاس نه در نه کړي، پرېږدئ چې تاسې یو څوک ناهیلی او پرېږدئ چې تاسې سره یو څوک چل وکړي. دا ټول ژوند دا تجربه ده، ته له دې درس واخله، له دې عبرت واخله، بیا دغسې حالت سره مه مخامخ کېږه. که همدا اوس خدای مکه کومه ستونزه کې، له کوم جنجال کې چا در سره فریب کړی، چا در سره په کاروبار کې جنجال کړی، په کورنۍ کې ستونزې لري، له ځان سره کښېنه، خپل ځان سره بحث ولره، خپل ځان سره خبرې ولره، ولې دغه حالت سره زه مخامخ یم، او درس واخله چې ته په راتلونکي کې بیا له دغسې حالت سره مخامخ نه سي او له دغه ستونزو نه خدای دې بچ کړي. په همدې باندې کار وکړه، په همدې تمرکز وکړه چې بالاخره ته نه اوس خپل ځان له منځه ویسې، له خپلو ستونزو نه بچ کړي او په راتلونکي کې هم له خپلو ستونزو سره مخامخ نه سي. نو ته به بیا هله مثبت کې رایې، نو ته به بیا هله مثبت آنده یې چې ته په خپلې پخوانۍ تېروتنې، خپلې پخوانۍ ستونزې له هغو د درس اخیستی، له هغو د عبرت اخیستی او په هغه کاروبار کې چې تاسو ته تاوان اړولی وي لاره ترې وګرځئ، هغه دوستان او هغه ملګري چې تا ته تاوان رسوي له هغوی ډډه وکړه او یو نوي څوک چې تا ته ګټه رسوي، ته ورسره خوشحاله یې، ته ورسره آرام کېدلی سي، هغوی سره ژوند پکار دی. دا ژوند ډېر لنډ، تنګ او ډکی دی، په دې چې په دې نه ارزي چې مونږ خپل دغه قیمتي وخت، خپل دغه ارزښتمن وخت له دغسې پستو انسانانو سره تیر کړو چې هغوی مونږ ته کم انرژي راکوي، هغوی مونږ د ناکامۍ په لورې سوقوي، هغوی مونږ سره په دې برخه کې هیڅ کومک نه لري چې مونږ له ستونزو بچ شو. نو ولې دغسې خلکو سره نږدې پاتې سو؟ که چا
له دغه حالت نه پند واخیست، عبرت یې واخیست، دوی لاره پیدا کړه، دوی کامیاب دي او دوی یو مثبت یو څوک دي. د مثبت آندي لپاره یو بل ښه لاره دا ده چې خپل بدن او خپل روان ته باید پام وکړو، خپل ذهن ته باید پام وکړو. څومره امکانات ما سره دي، زه باید خپل لباس باندې څومره کار وکړم، زه باید خپل تظاهر باندې څومره کار وکړم، خپل باید څنګه صحتمند فزیکلی ژوند ولرم، له کومو ناروغیو باید څنګه په امان سم. دا زما مکلفیت دی، ځکه که په دې ټولنه کې زه صحتمند وم، زه ښه وم، نو زه به ټولې چارې ترسره کړم. خدای مه کړه که زه له کومو ستونزو سره په صحي او رواني لحاظ مخ وم، نو زه به هیڅ پرمختګ هم ونه کړم، هیڅ چاته به د مرستې لاس هم ورنه کړم او هیڅ چا په درد به هم ونه خوړل سم. نو ځکه تاسې ته د خپل روان د خپل صحت خیال ساتئ، په دې لګښت وکړئ، په دې مصرف ولرئ. او دغه راز د ذهن د پیاوړتیا او د ذهن د پرمختګ لپاره هم تاسې لاس په کار سئ. د ذهن د پرمختیا لپاره تاسې کولی شئ چې قرآن کریم روزمره تلاوت کړئ، تاسې کولی شئ چې دعاوې ولولئ، تاسې کولی شئ چې اذکار ولرئ، تاسې کولی شئ چې کتاب ولرئ، کتاب ولولئ او هغې سره ډیر وخت تیر کړئ تر څو ذهن مو قوي سي. په ژوند کې له وړو وړو ستونزو په همدغه ډول تاسې له منځه تللی شئ. او دا چې ته قرار کینې خواله رسنیو ته ناست یې، نورو رسنیو ته ناست یې او قرار د خلکو پیغامونه، د خلکو خبرې یا نور مسایل اوري او ګوري او خپل وخت عبث تیری، په خپلو ستونزو کار نه کوي، په خپل جنجالونو کار نه کوي او د خپل سکون لپاره کار نه کوي، نو دا خو ته په خپله ځان د تباهۍ په خوا بیایې. د مثبت آندي او د مثبت اوسېدو لپاره بله مهمه لاره هغه هدف ټاکنه ده. ته په دې ژوند کې د څه لپاره پیدا یې، یا په اصطلاح که ووایم ته راتلونکو 5 کلونو کې څه غواړې، په دې غور وکړه، یوه موخه وټاکه، هغه ډیلبندي کړه، هغه ساده کړه، هغه ډیره ساده کړه چې ته ورته وکولی سي ورسېږي. کله تاسې با هدف ژوند ولري، په یوه ځانګړې موخه ولري، نو ته به مثبت آنده یې، ټول سوچ به د خپلې موخې ته یي، بالاخره ته به ورته توانېږي، امکانات به ورته پیدا کوي، اړیکې به ورته پیدا کوي او د هغه کار که پې پوهېږي هم نه، ته به کوشش کوې چې ځان پې پوه کړي او هغه کار ته رسیدګي وکړي او خپل بالاخره خپل هدف ترلاسه کړي. د مثبت آندي اوسېدو لپاره بله لاره مهمه دا ده چې هغه له خلکو سره مرسته ده. یوازې په ځان مه پایه، فکر وکړه چې ستا له لاسه نور چاته څومره خیر رسېدلی سي، په ټولنه کې ستا له فکره نور څوک څومره برخمن کېدلی سي، ستا کورنۍ ته څومره خیر رسېدلی، ستا نږدې خپلوانو ته څومره خیر رسېدلی، خپل ملګرو او همکارانو ته په دفتر کې ستا څومره خیال سوی او څومره خیال دې ورته رسېږي. اوس په دې فکر پکار دی څوک هم چې غواړي خپل دروني سکون ته ورسېږي، دا خپل لاس دې نورو ته د مرستې لپاره وړاندې کړي او خپل لاس دې یو خپل شتون دې خپل فعالیت دې په دې اجرا کړي چې خلکو ته خیر ورسېږي. که څوک په ستونزو کې یو حالت سره مخامخي، موږ خپله لاړ سو په خپلو لاسو هغه خپل کار د هغه ترسره کړو، یا یو څوک پوهېږي نه تاسې نه مرسته غواړي، یو څوک تاسې نه په نورو مسایلو کې درته راځي او درته کیني او مخ درته اړوي، ته له هغوی مخ مه اړوه، ورسره کېنه، ورسره خبرې وکړه، بحث ورسره وکړه، وخت ورکړه، امکانات مصرف کړه، لاړ شه ورسره یو ځای کې مزل وکړه، بالاخره به تا ته دا حالت سکون درکړي او ته به یو مثبت آنده یو څوک یې. دا په تا باندې تاثیر لري، ته خدایي تا ته سکون رسیږي، په خپل ځان مطمئنېږي او کله چې ته مطمئنه واوسېدې، ستونزې دې ختمیږي، سټرس دې له منځه ځي، خوب به دې رامنځته سي او له ټولو جنجالو به هم په امان سي. د مثبت اوسېدو لپاره بله وروستۍ لاره دا ده چې موږ باید په اوسني حالت کې ژوند وکړو. ځینې ملګري کله چې زه ګورم له جنجالونو، له ستونزو او له ډېرو نورو مسایلو یې سر نه خلاصېږي، وایي تر سر نه سم پورته کولی، څه وکړم؟ هغه دا ده چې موږ په هیلو کې ژوند کوو، په خپلو خیالونو کې ژوند کوو. هیلې او خیالونه ښه دي خو ورسره ژوند کول مناسب نه دي، ځکه موږ ناقراره کوي، زموږ سکون له منځه وړي، زموږ اطمینان له منځه وړي. ما مخکې یادونه وکړه که چیرته زه په اوس حال کې ژوند وکړم، زما اوسني امکاناتو ته فکر وکړم، زما اوسني روابط، زما کورنی ژوند، زما دفتر، زما نور مسایل، که په همدې حالت کې زه ژوند وکړم او په دې حالت شکرګزاره او قناعت کوونکی اوسم، نو زه به لا پرمختګ وکړم، نو زه به لا بدلونونه وکړم او دا زما ذهن به په نورو بدلونونو باندې کار وکړي. خو که خدای مه کړه زه په هیلو کې ژوند کوم،
زه په هوایي ژوند لرم، په خیالونو کې اوسم، هغه فلانی کور باید ولرم، فلانی غوندې موټر باید ولرم، د فلانی غوندې موبایل باید ولرم. دا خو نه کیږي. د فلانی غوندې حتی وظیفه به ولرم، ځکه زما ظرفیت دومره نه دی، زما تجربه به دومره نه وي، زه به دومره امکانات نه لرم. دا هر څه په قدم کیږي، دا هر څه په هڅو کیږي، او دا هر څه په یو حالت باندې کیږي چې زه باید ورسره مخامخ سم. نو ټول پوهان په دې باندې معتقد سوي که غواړئ مثبت اندي اوسئ، په خپل ځان ډاډمن اوسئ، باورمن اوسئ، نو تاسې په اوس حال کې ژوند وکړئ، گذشتې نه عبرت واخلئ او راتلونکي ته متوجه اوسئ، خو ژوند په اوس وخت کې وکړئ. تا سره اوس څنګه سره شرایط مخامخ دي، ته اوس له کومو ستونزو سره مخامخ یې، څومره محدودیتونو سره مخامخ یې، ستا کورنی ژوند څنګه دی. له خیالونو راووځه، له فکرونو راووځه، له داسې یو حالت کې ژوند وکړه چې ته ترې هغه د خپلو اوږو بار پخپله ویسي، د خپلې ستونزې پخپله حل کړې او ته پخپله وکولی سې هڅ کو ودرېږي، قوي یو څوک ودرېږي او بالاخره راتلونکي ښه راتلونکي ولري. نو ته به ځکه مثبت اندی کېږي. خو که خدای مکړه دغه حالت نه ور اخوا په نورو مسایلو کې د فکر مصروف وي، ستا امکانات دومره نه یو، ته خوبونه ګوري، ته خیالونه وهې، نو دا خو بیا نه کېږي او ته به دا حالت تا ته ستونزې ته راړی، دا حالت تا اضطراب سره مخامخ کوي، دا حالت تا ته شخصیتي اختلالونه درمنځته کوي. نو ولې غواړې په خپل لاس، په خپل ځان ته خپل په دومره ارزښتمن وخت کې ځان ته ستونزې واړئ، ځان په مرضونو ککړ کې او ځان ته بلا جنجالونه وګوري.